ایثار یو ډرایور مو سره انتظار کوي دلته خپل انجای کوي دلته چې یو سړی راشي خپل سور منه واخلي دلته په سعودي عرب کې بھائی بارا دویم چت ته بخیږو کافین میں کوس کو السلام علیکم بھائی تقریبا 10:30 بجې دي راله مستشفې ته میډم مې کوزه کړه او پیغه راته د ماستان نه وایي چې سبا به 10 بجې باندې زه ځم هسپتال ته خو دومره رش و چې په نیمه ګنټه کې لره ورسېدم اوس روان یم پارکینګ ته بھائی نور څه کار پکې نشته نو هسپتال ته راوړه بیا پارکینګ ته ځه دا چې اوس د دې په کور کې نور فیملی غټه فیملی وی نو دوی به ویل چې کور ته ځه ورته پته ده چې څوک نشته نو ځکه انتظار وی وکړه لږ نو پته نه لګي څه ټایم به راوځي څه ټایم به نه راوځي خو په دې کې دا کار ښه دی چې د ماسټن نه تا ته وایي چې سبا نه دې څه خبره وي نو ماسټن نه تا ته وایي نور ډرایوران هم دنیاداري ناست دي راغلي انتظار کوي بھائی راغلو پارکینګ ته دا اوس پارکینګ دی ټول ورته انتظار کوو چې کله رینګ وکړي بیا به بس هسپتال ته ځو ګیټ ته په سعودي عرب کې د مخامخ کومه بوټي چې ښکاري دا لکه ډېر زیات بوټي داري نور پکې زیات نشته او دا بوټي پکې ډېر زیات دي کجوره پکې ډېره زیاته ده او یو دا بوټی پکې ډېر زیات دی دا شین بھائی راغلي هسپتال ته یو او دا څومره چې ملګري دا انډین دي انډیا والا دي او څه کوي رباب یې راولي دلته هم ځان ښه انجای کوي ښه په سور کې دا پکې نشته چېره څه مسله ده رباب ورسره دی برابر دا پکې نشته ټینشن پکې نشته چې ټینشن وي ښه د سور کار دی بھائی دومره ایثار شو ناوخته دی چې یو سړی دومره ایثار یې بار ناقه ډرایور ایثارول نه وي پکار چې یو سړی ډرایور په خپله ایثار یو ډرایور هم ورسره انتظار کوي دلته نه وي پکار او ټایم څه دی 2 بجې دي او راغلی په 10 بجې ومه هغه سایډ ته به ځو هسپتال هغه سایډ ته دی خو موږ هم دا سوچ وکړو په هفته کې یا په دویم هفته کې داسې یو پیره نیمه راځي خو نور کله دومره نه و ایثار شوي لکه نن چې څومره ایثاره شوه بھائی 4:30 بجې دی رالو ایرپورټ ته کفین مې کوز کو او اوس دې بېرته واپسۍ کې روان یم بھائی زه روزانه په هفته کې یو پیر 2 خو زه روزانه راځم ایرپورټ ته تقریبا 2-3 ورځې مخکې ما غلی وم اوس دغه بیا رالم او مخکې ته خو بیا پته نه لګي چې بیا به کله راځم بھائی په دې کور کې ایرپورټ ډېر زیات دی او هسپتال دی په دې کې به نور څه ونه دی خو صرف ایرپورټ وی او هسپتال وی او په نورو کورونو کې چې هغه اوبر نقه ګرځي پالتو یو ځای او بل ځای په دې کې د پالتو تله په دې کې نشته په دې چې دیو پالتو وګرځي خو خیر هسپتال خو هغه داسې چې هغه ضروري لازم بسې هسپتال ته ډاکټر له او ایرپورټ هم داسې چې هغه هم لازمي دی خو نور څه کار نشته چې نور څه کار پکې لکه پالتو ګرځي نور نه چې پالتو وګرځي خو زیات مې د هسپتال نه مې پکې زیات لکه ډاکټر بیا د ایرپورټ ته زیات ایرپورټ ته ځي راځي په هفته کې یو پیره 2 پیره او هسپتال خو کله ناکله په هفته کې یا په دویم هفته کې داسې هسپتال میلاو شي دغه شي لاړ شي او نور نه ځي دا اوس لیده شي د سره رش ته نه دی خو چې تقریبا داسې یو 4-5 کیلومتر مخکې ته لاړ شي بیا به رش شروع شي بھائی سهار 10 بجې دي روان یم رویل مول ته خبره چې مې کومه بولقه راوړې وه د هغې کې څه شی پاتې ده پته نه لګي میډم ویل لاړ شي هغه راوړه نو ځم رویل مول ته په هغې پسې بھائی دا د ریاض رش دی طریق ملک عبدالله دومره جام دی که نه چې روزانه دلته دغه شان راشي بھائی دا رویل مول دی راورسېدو او مخکیني په شان پارکینګ داسې نه ده چې یاره پل دی خالي دی پارکینګ پکې شته ځکه چې سهار ټایم دی نو پارکینګ خالي بھائی باره دویم چت ته بخیږو دویم چت ته دا لیفټ دی په لیفټ کې به ځې او په لیفټ کې به راکوزېږم بیا د هغه سایډ نه دا م راواغسته برقې شی دی برقې شان شی دی نو راواغسته مازدیګر 4 بجې دی راله مارکیټ ته وایي شارع خالد بن ولید بن حایل همره په دې ټایم باندې چېرته هم زه مارکیټ ته نه یم وتلی بهر او نن پکې پهله چانس ده چې زه نن لاړم مارکیټ ته بهر دا ټایم مازدیګر کې